لیکن بعضې خلک داسې دي چې هغه په دې ورځ کې قرباني کول باندې اعتراضونه کوي چې په څومره پیسو باندې قرباني کېږي او که دا پیسې چېرته راواغوستی شي یو فقیر او محتاج له ورکړی شي وایه دا به ښه نه وي که چېرته له ټولې دنیا مسلمانان راجمع کېږي او څاروي ذبحه کړي په دغه یو ورځ باندې نو په دې سره به د څاروو تعداد کم شي د دوی ابادي به کمه شي چې په دې ورځ باندې مسلمانان صرف د خپلې خولې د خوند دپاره د لذت دپاره څاروي حلالوي نو داسې نه ده پکار بلکې په څاروو باندې شفقت پکار دی چې په یو ورځ کې به څومره تعداد کې ځناور حلالېږي ذبحه کېږي صرف د هوټلو دپاره د فاسټ فوډ دپاره لکه د انسان په بدن کې 6 امینوساعدز داسې دي چې هغه د انسان بدن روغ ساتي او تاسو ته به شته چې په دې 6 کې 9 امینوساعدز داسې دي چې هغه صرف په غوښه کې ملاویږي دغه د اختر په ورځ باندې قرباني کول څاروي د الله په نوم باندې ذبحه کول د ابراهیم علیه السلام سنت دي په قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل نبي ته امر کړی دی په قربانۍ باندې او بیا دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو نه تابعین او تبع تابعین په تواتر سره ثابت دی د امت په دې باندې اجماع ده او هیڅ قسم مسلمانانو د دې انکار نه دی کړی لیکن بعضې خلک داسې دي چې هغه په دې ورځ کې قرباني کول باندې اعتراضونه کوي او دا وایي چې دا کار ښه نه دی د دې په بدل کې چې بل یو کار وشي نو هغه به ډېر ښه نو ملګرو نن به موږ د دې خلکو اعتراضونه رانقل کوو او په مختصرې طریقې سره به د هغې جواب کوو او کوشش به کوو چې دا جواب عقلي علمي دیني او معاشرتي لحاظ سره وشي لکه د دې خلکو بعضې اعتراضونه دا دي چې په څومره پیسو باندې د قرباني کېږي څومره پیسې چې په دې څاروي باندې خرج کېږي او که دا پیسې چېرته راواغوستی شي یو فقیر او محتاج له ورکړی شي وایه دا به ښه نه وي دویم اعتراض دا دی که چېرته له ټولې دنیا مسلمانان راجمع کېږي په کروړو ارباب مسلمانان رالېږي او څاروي ذبحه کړي په دغه یو ورځ باندې نو په دې سره به د څاروو تعداد کم شي د دوی ابادي به کمه شي او په دې سره انسانانو ته نقصان دی او درېیم اعتراض د دې خلکو دا دی چې په دې ورځ باندې مسلمانان صرف د خپلې خولې د خوند دپاره د لذت دپاره څاروي حلالوي دا ذبحه کوي نو داسې نه ده پکار بلکې په څاروو باندې شفقت پکار دی هغوی له د ژوند حق ورکول پکار دي په دې ورځ باندې د هغوی په داسې تعداد کې ذبحه نه ده پکار ملګرو راځو د خلکو اولنی اعتراض ته چې مسلمانان که چېرته دا پیسې راجمع کړي د قربانۍ ده او یو غریب له یې ورکړي محتاج له یې ورکړي وایه دا به ښه نه وي په ځای دې باندې چې هغه یو څاروي حلال کړي د دې اعتراض جواب دا دی ملګرو چې په اسلام کې د هر عمل لپاره خپل یو درجه ده خپل یو مرتبه ده د هر یو عمل لپاره خپل ځای د بشریت کې دا خبره بالکل صحیح ده چې په اسلام کې د صدقې لپاره هم یو خاص مرتبه ده د الله ته خوښ عمل دی لیکن قرباني بیا یو جدا عمل دی د دې یو جدا قدر دی د الله سبحانه وتعالی په نظر کې او بیا خبره دا ده چې کله هم یو عبادت د بل عبادت ځای نشي نیولی لکه مثال په تور یو سړی دی چې هغه ښه روغ دی په صحت باندې روژې نیوی شي د رمضان او هغه دا خبره وکړي چې زه به راولګم په 15 منځونو باندې به 2 منځونه سیوا کړم یعنې په ورځو شپه کې به زه 2 منځونه کومه د 2 منځونو به د رمضان په بدله کې کومه ځکه چې روژه نیول هم یو عمل دی که نه او مونځ کول هم یو عمل دی نو زه به د روژې په ځای باندې مونځ زیاتي عمل شروع کړم نو ایس ستاسو څه خیال دی چې دې سړي نه به د روژې قبول شي آیا د دې سړي نه به د مونځ قبول شي داسې چېرته هم نه ده ملګرو د هغې وجه دا ده چې د هر عبادت دپاره خپل یو ځای دی خپله مرتبه ده د روژې په ځای باندې که ته چېرته 100 مونځونه وکړي نو بیا چېرته هم ستا نه هغه روژه نشي ادا کېدی او که ته چېرته د یو مونځ په بدله کې 100 روژې ونیسې نو بیا هم هغه مونځ ستا نه چېرته هم نه ساقطېږي نو دغه شان خبره د قربانۍ د ملګرو کوم سړی چې وس او طاقت لري د قربانۍ کولو وسعت د هغه وي نو هغه به قرباني کوي د دې په ځای باندې که هغه چېرته صدقه وکړي پیسې ورکړي نو په دې سره د هغه نه قرباني نه ساقطېږي بله خبره چې محتاجو خلکو له پیسې ورکول دا د غربت علاج نه دی پکار ده چې خلک په دې خبره باندې ځان پوه کړي د غربت د ختمېدو لپاره علاج دا دی چې ته یو غریب سړي ته یو مهارت وښیې هغه ته د کاروبار زمینه برابره کړي یو فن ته یې ور وړاندې کړي دا د غربت علاج دی ته که چېرته یو ورځ د خپل کور نه بهر ته راوځې په خلکو باندې په کروړو پیسې تقسیم کړي ستاسو څه خیال دی په دغه کلي کې به سبا ورځې فقر ختم شي نه داسې نه شي کېدی دا خبره صحیح ده چې په دغه پیسو سره به دغه غریب سړي ته یو څو ورځې رزق میلاو شي په اسانۍ سره لیکن درېیمه څلورمه ورځ باندې به هغه بیا محتاج وي څوک به سوال کوي څوک بهر کار له وځي د دې نه ښه خبره دا ده چې ته یو غریب سړي ته یو کار وړاندې کړي یو فن ورته وړاندې کړي او دغه شان خبره په دې قربانۍ کې موجود ده ملګرو کله چې د قربانۍ د څاروي په ګاډي کې د یو ځای نه بل ځای ته وړلی کېږي د هغوی څرمنې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي نو په دې کې د چا فایده ده د غریبانانو فایده ده پکې که نه دا د هغوی لپاره یو قسمه کاروبار دی مطلب دا دی کوم چې د غریبانو باندې د قرباني پیسې تقسیم کو دا د خپل لپاره دومره فایدهمند نه ده په ځای د دې باندې چې موږ قرباني وکړو پای کې فایدې سیوالي بله خبره دا ده چې د کوم څاروي په ورځ کې حلال شي د دې د څرمنې بیا چېرته ځي د دې مختلف قسمه څیزونه جوړېږي چې بیا انسانان د هغې استعمال کوي په خپل کار باندې راولي او دا هم یو غټه فایده ده د قربانۍ دا کم خلک چې دا اعتراض کوي ته به وجدي چې د غریبانو سم خیرخوا دي او عجیبه خبره دا ده چې دوی سره د غریبانو غم ولې پیدا کېږي کله چې غټ اختر ورځې راشي ته سوچ وکړئ ملګرو په یو ورځ باندې په کروړو او اربو ځناور حلالېږي د فاسټ فوډ دپاره په هوټل کې د خوراکونو دپاره څومره څاروي حلالېږي تاسو دې لیست کې کتلی شئ
په دې کې د ځناور نومونه هم ورکړي دي او د هغوی تعداد پکې هم داخل دی چې په یو ورځ کې به څومره تعداد کې ځناور حلالېږي ذبح کېږي صرف د هوټلو دپاره د فاسټ فوډ دپاره. عجیبه خبره دا ده چې دا خلک په دوی باندې اعتراضونه نه کوي. دوی که اعتراض کوي نو هغه صرف او صرف په قربانۍ باندې کوي او دا عجیبه خبره ده، د سوچ خبره ده. بله خبره دا ده چې قربانۍ د غوښه په غریبانو باندې تقسیمیږي. د غریبانو هغه طبقه کوم چې په ثابت کال کې د غوښې د اخیستلو طاقت نه لري، په دې ورځ باندې هغوی ته هم غوښه میلاویږي. په دغه ورځ باندې که مالدار سړی دی او که غریب دی، خو د هغه په کور کې خامخا دغه غوښه پخېږي. دا څومره لوی نعمت دی. د دې نه بله نوره غټه فایده کېدلی شي چې سړي ته مال هم میلاو شي او صحت هم میلاو شي. د دې نه بله غټه فایده چېرته شته او دا هر څه حاصلېږي د قربانۍ نه. اوس راځو دې خلکو دویم اعتراض ته چې د ټولې دنیا د مسلمانانو که چېرته راجمع کېږي په کروړو روپیو باندې دا ځناور حلالوي، نو په دې سره به د ځناورو تعداد کم شي، د هغوی آبادي به کمه شي او په دې سره انسانانو ته نقصان دی. د هغې جواب دا دی ملګرو چې د ځناورو آبادي چېرته هم نه کمیږي. الله سبحانه وتعالی د هر څه په میزان کې ساتي په دنیا کې، په دې کې کمې او بیشي نه کېږي. بلکې که چېرته د ځناورو ذبح نه کړی شي، د دوی تعداد به دومره سیوا شي چې د انسانانو دپاره سردیدر وګرځېږي. د دې مثال ښکاره شته دی هم، لکه استرالیا ده که اندونیشیا یو ملک دی چې په هغې کې اوښان ډېر زیات شوي یو وخت کې د دوی آبادي ډېره سیوا شوې وه، تر دې چې ګورنمنټ هم د دوی نه تنګ راغی. نو بیا سرکاري طور باندې د دوی دپاره یو ټیم مقرر شو، هغوی به د اوښان ځای په ځای باندې ویشتل، دوی به یې مړه کول. د هغې وجه دا وه چې دوی په تعداد کې ډېر سیوا شوي وو، په هر ځای کې اوبه څښل، په هر ځای کې ګیاګانې خوړل. دې هغې ته یو قسم نقصان پیدا کړی و. هغوی ورسره دا طریقه کوله. د دې نه علاوه نور داسې ډېر مثالونه شته دی چې د هغې نه معلومیږي که په دنیا کې چې د ځناور کولو پرېښودی شي، د دوی ذبح بالکل بنده کړی شي، دا الټه د انسانانو لپاره نقصان دی، بلکې دوی ذبح کول د انسانانو لپاره فایده ده. او هر چې د آبادۍ خبره ده چې د دوی آبادي به کمه شي، دا خبره هم غلطه ده. تاسو په دې لیست کې کتلی شئ دا 2024-25 راپورټ دی، یعنې اوسنی راپورټ دی او د هغې نه معلومیږي چې د ځناورو تعداد څومره دی په دنیا کې. تاسو دې ته کتلی شئ چې دا کمیږي نه بلکې هر کال ښه سیوا کېږي. دا خبره بالکل غلطه ده څوک چې داسې وایي چې په قربانۍ سره به د څارویو تعداد کم شي. نو اوس راځو دې خلکو هغه درېیم اعتراض ته چې مسلمانان صرف د خپلې خولې د خوند دپاره د ذایقې دپاره څاروي حلالوي. دې وجې نه په څاروو باندې رحم پکار دی، د هغوی ذبح نه ده پکار. نو ملګرو د دې خلکو د اعتراض هم ډېر بې بنیاده دی او دا غلطه خبره ده. مسلمانان چېرته هم صرف د خپلې خولې د خوند دپاره او د ذایقې دپاره څاروي نه حلالوي، بلکې دا د الله سبحانه وتعالی امر دی موږ ته. زموږ پیغمبر دا کار کړی دی، دا دغه سنت دی او موږ د عبادت په طور باندې په دې عمل کوو. په دې کې زموږ مقصد د خولې خوند نه وي او که داسې شي نو بیا دغه انسان نه قرباني قبلېږي هم نه. په قرباني کې اخلاص لازمي دی. الله سبحانه وتعالی د زموږ غوښې یا وینې نه رسي د ځناورو، بلکې زموږ تقوا رسي الله سبحانه وتعالی ته. دا اولنۍ خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې غوښه د انساني بدن دپاره ډېر ضروري شی دی، د انساني صحت دپاره او د صحي نشونما دپاره غوښه ډېر اهمیت لري. لکه د انسان په بدن کې 20 امینو اسیډز داسې دي چې هغه د انسان بدن روغ ساتي، انسان په صحت کې ساتي. او تاسو به شته چې په دې 20 کې 9 امینو اسیډز داسې دي چې هغه صرف په غوښه کې میلاویږي. دا ټول په غوښه کې موجود دي او په ټوله دنیا کې هیڅ قسمه داسې سبزي نشته چې په هغې کې دا 9 امینو اسیډز میلاویږي. دا صرف د غوښې خاصیت دی. په دې کې دومره فایده پرته ده ملګرو چې د بل یو څیز کې هم نشته دی. او هر چې دا خلک دا خبره کوي چې د څارویو ذبح کول دا بېرحمي ده، هغوی باندې ظلم دی. دلته بیا سوال دا پیدا کېږي چې په کومو څارویو باندې کارونه کېږي، خلک یې پټي اړوي، بوجونه پرېږدي، د یو ځای نه بل ځای ته منتقلوي. آیا دا ظلم نه دی؟ آیا دا ناجایزه کار نه دی؟ کوم خلک چې په څارویو باندې پټي اړوي، کوم خلک چې په څارویو باندې ډېر درانه بوجونه وړي، آیا دا ظلم نه دی؟ دوی ته پکار دی چې د هغې په خلاف باندې هم اواز اوچت کړي. نو دې خلکو د اعتراضونه بالکل بې بنیاده دي ملګرو، دا هېڅ قسمه سر او خپې نه لري، هېڅ قسمه حقیقت نه لري، بلکې په قربانۍ کې الله سبحانه وتعالی ډېرې فایدې ښودلي دي. دا به کې یو څو ظاهري فایدې وي چې موږ تاسو ته بیان کړي. او اخري خبره دا ده ملګرو چې بعضې خلک داسې هم شته دی چې هغوی په دې باندې اعتراض کوي چې دا قرباني صرف د حاجیانو دپاره ده. کوم خلک چې به حج ته ځي نو هغوی به قرباني کوي، او کوم چې په کورونو کې دي نو په هغو باندې قرباني نشته. دا خبره غلطه ده ملګرو، بلکې که احادیث ته وګورئ نو په دې باندې ډېر دلایل دي. د احادیثو ثابت ده چې د الله رسول او صحابو دا قرباني کړې ده. ټول اول خو په قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل نبي ته فرمایلي دي چې فصل لربک وانحر، چې زما نبي ته خپل رب دپاره لمونځ کوه او قرباني کوه. په دغه ځای کې د قرباني د خبره عام راغلې ده، په هغې کې څه قسمه تخصیص نشته. په حاجیانو پورې قرباني خاص کول په دغه آیت کې نشته، عامه ذکر ده. بل په انسانانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد انسان و چې هغه د الله په کلام باندې ډېر ښه پوهېدو زموږ نه او ډېر ښه عمل کوونکی و د الله په کلام باندې. نبي علیه السلام په دې آیت باندې عمل کړی و، په مدینه کې ما قرباني کړې ده او په دې باندې ډېر احادیث شته دی. لکه د بخاري روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 ګډان حلال کړي په مدینه کې. او د دې نه علاوه داسې بل هشي احادیث شته دی چې هغې نه قرباني معلومیږي چې د الله رسول په مدینه کې قرباني کړې ده. نو خلاصه د خبرې دا ده ملګرو چې قرباني کول دا اوچت عمل دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل عملي کړی دی او د دې ډېر فضیلت هم بیان کړی دی. کوم سړی چې وس لري هغه به قرباني کوي، خو قرباني نه مخکې مسلمان لپاره دا لازمه ده چې هغه خپل نیت خالص کړي د الله سبحانه وتعالی دپاره، د الله په نوم باندې څاروي حلال کړي او خاص نیت پکې د الله رضا وګڼي. نیت ډېر مهم شی دی ملګرو، لکه علماء به دا خبره کوله چې ډېر کله ته وړوکی عمل به وي خو د نیت د وجې نه به هغه ډېر غټ شي، الله سبحانه وتعالی به یې غټ کړي، او ډېر کله ته یو غټ عمل به وي لیکن د نیت د وجې نه به هغه اختر شي، کم به شي، بلکې الله سبحانه وتعالی به یې هباء منثوره وګرځوي، ختم به یې کړي، او چا چې دا عمل کړی دی هغه ته به هېڅ قسمه فایده میلاو نه شي. الله سبحانه وتعالی دې ستاسو قرباني قبولې کړي، الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو نه راضي شي.